دا چې افغانستان د سیل او تفریح لپاره ښکلي او زړه راښکونکي طبیعي سیمې لري، خو په تیر کې د ناامنیو له امله چا زړه نشوی ښه کولی چې د چاکر په موخه له تاریخي او طبیعي سیمو لیدنه وکړي. اوس چې په هیواد کې د جګړې سنګر سوړ او د امن فضا خوره شوې، ډلې ډلې خوستي ځوانان د ساتیرۍ او ښکلو سیمو د لیدو لپاره شمالي او یو شمېر نورو ولایتونو ته ځي. ځوانان له موټر چلوونکو غوښتنه کوي چې د اختر په شپو ورځو کې د موټر چلونې سره احتیاط وکړي. مخکې خو هغه سیمې چې موږ ته خوند ورکولی نه شو، ورته ویلی چې بېنظمي وه بیخي زیاته، یس ښه په ډاډه زړه امنیت ښه برقرار، یعنې ښه په طبیعت سې یس خپله روانې چکر ته موږ چې هغه سیمې چې موږ نه دي لیدلې وړې چې سې ووینې. الوتلې موږ داسې ملګري نن سره وایسته شوي، پلان هم کوبل ته دا چې کوبل ته لوټ شي، چې باید په تا به لوټ شي، هغه ونه کي صحیح ده. هیڅ ډېر خوشحالي پنجشیر ته به لوټ شي، کوبل ته به لوټ شي، با ډېر خوشحالي راکن جوړین کړ دی وته نه مرګلې میږي چې لوټ بشي کوبل ته ډېر خوشحالي ما ډېر تازه یم. موټر چلوونکي هم د اوساني امنیتي ماحول خوښ دي. دوی وایي چې پخوا د جګړو، ناامنیو او غلاو له امله له مازدیګر وروسته دوی نشوی کولی چې له خوست کابل یا له کابل خوست ته راغلي وای. د ترڅنګ دوی په ځوانانو هم نیوکه وکړه چې د موټر چلوونکي څخه د تیز رفتار غوښتنه کوي چې ډیری وخت د ترافیکي پیښو لامل شي. خو موږ ډریورانو ته دا وصیت ده چې مقصد چې سپرلی والا څومره دی چې مقصد تیز دی باید لوډ نه شي، ځکه چې سپرلی والا ورته پیښه وکړي که نه دا ټول تاوان چې د نقصان چې دی د ډریور ده. موږ خو په ژوند کې دغه دوې خوشحالۍ دي، یو کوچنی اختر یو لوی اختر، دا باید موږ ښه په ښه ولمنځي. ډریورانو د لږ ګزاره وکړي، لږ د سپرلی والا احتیاط ورسره وکړي. مخکې وخت کې د مازدیګر لمونځه نه موږ سرته نشي وتی، په څلوېره کې رسېږي باید یې په څلورنیمې ساعتې کې ورسېږي. خو زه نه داسې سپرلی ورسره مخ مخ شي دی ولې بیړی وي چې هله او چې کله یې چپا کړي بیا ورته دا ډریور ګران و تیز ته. دا چې اوس په هیواد کې سوله قیمه شوې او ځوانان په مرمۍ نه وژل کیږي، خو هر کال موټر چلوونکي د خپل بې احتیاطۍ له امله د اختر په شپو ورځو کې ځوانان او خپل ځانونه د مرګ خولې ته ور برابر او کورنۍ د خوشحالیو پر ځای د ویر په ټغر کینوي.